دوستانو وخت مو په خیر د نن ورځې درس د پوزیسیو ارټیکل یا ملکی ارټیکلونه دي دوستانو مونږه تیر اتلس درس چې کوم درسونه مې ورکړي دي هغه په یوټیوب کې تیار ثبت دي د 19م درس ته د نن ورځ درس 19م درس لوست یا 19م درس ته پوزیسیو ارټیکل اول باید تاسو دغه همیش یو درس عنوان باندې ځان په پوزیسیو یعنی ملکی ارټیکلونه کنه مونږه معلوم او نامعلوم ارټیکلونه ویلو لکه مثال هغه د هغه نامعلوم ارټیکل کې یو کنه دم ویلو لیکن ملکی ارټیکل باید تاسو زده وی لکه سوای ماینز ما داینستا یو شی چا پورې اړه ولري نو ملکی ارټیکلو ته به ضرورت پیږي کوم دوستان که موږ سره په واتس اپ ګروپ کې نه وي دي ځنه کوي سي تاسو واتس اپ ګروپ کې موږ سره ځان یو ځای کې دا سکن کې اتومات تاسو واتس اپ ګروپ کې داخليږئ سیده او که چا سره یوټیوب نه دی یوټیوب ادرس ته کوي سي یوټیوب دا سکن کې یوټیوب تم بیا سیده اتومات ښه راځو دوستانو مخکې دینه چې منګه د ملکی ارټیکلونو باندې شروع کو یو مثال وایو تاسو په پوه شئ دلته په ملکی ارټیکل کې کوم توجه اوسې دلته اوس دلته یو مثال مې تر راوړی دی چې فرض کا استاس یې کوفه ګوره دینه ډېر په احترامانه پوښتنه کړې چې وای آیا د تاسو بیک د دغه ټاغه ته کوفه وای سیده نو دلته هدف چې دلته دغه ای استفاده کوي تاسو کنه په احترامانه ورته ویلي سیده دلته احترامانه د تاسو مخکې دینه چې تاسو ملکی ارټیکلونه زده کوئ اول باید تاسو ملکی شخصي ضمیرونو باندې باید پوه اوسئ چې باندې شخصي ضمیرونو باندې باید پوه اوسئ دي شخصي ضمیرونه د دې ګورئ ich معنا زه دو معنا ته ا معنا هغه نارینه اس معنا هغه ماشوم زی معنا هغه ښځه دا باید دا په چې کیو دا په سنگولر یعنی مفرد دا برخه دا لاندې وی معنا مونږ دا جمع دي کنه ی معنا تاسو زی معنا هغوی او بل د زی معنا تاسو دا باید تاسو زده وي راځو دوستانو اوس مونږه ملکی ارټیکلونه ایکس ته اوس وای ز به څنګه وای زما کنه ته کله زما وای نو په دې بر دی وخت کې به ماین وای چې وای ماین بیا به زنه وای بیا وای ماین سیده ماین به زه به در تلګرام نږدې کوم ته په ویډیو کې سیده تاسو صحیح ښکارا چې کوشش وکړئ در سره ولي کې ویډیو دروي دا بیا لیکي در سره یوټیوب ویډیو سمجه ښه زه اوس لیکم ich ګوره ich معنا زه ماین معنا زما ماین زما du معنا ته dein ستا du معنا ته dein معنا ستا ا معنا هغه نارینه زین معنا د هغه اس معنا هغه به طرف یعنی ماشوم یې کار چوي کنه اس هغه زین معنا د هغه او زی معنا هغه ښځه ای معنا د هغه سیده د دا زین او دا زین فرق دا چې د نارینه لپاره دا چې له د مخنث چې نه نارینه وي نه ښځینه ماشوم ته سیده دی دا به استاز ماین زما داینستا زین د هغه نارینه زین دبل زین دغه ماشوم ګوره زه اس نظر اس تر راغلی کنه ته خو کلیکلی او ای معنا د هغه ښځه زی ی سیده بل wir په چی بدلیږي unser wir په چی بدلیږي unser ی معنا euer ګوره unser زمونږ wir مونږ unser زمونږ ihr تاسې euer تاسې زی معنا هغوی ی معنا د هغوی او بل دا غټ چې دا معنا تاسو او دا ی معنا د تاسو دا باید پام دې ډول چې درس ویل پام دې ډول باید زده وي بیرته ته وایم ماین زما داینستا زین د هغه دغه نارینه لپاره یعنی د هغه بل زین دغه ماشوم ی معنا د هغې ښځې سیده ی unser زمونږ euer تاسې ی د هغوی او بل ی د تاسو دا باید ستاسو دا په نومینټیو کې په چی کې په نومینټیو کې ملکی ضمیر په چی کې دا ملکی ضمیر دا په نومینټیو کې دا باید ستوي دا ګوره دا شخصي ضمیر کنه
دا بیا ملکی ضمایر سو. شخصي ضمایر مې په دې پخوا کې ولیکل چې تاسو زده سي چې دا ماین د چی نه په لاس راغلی. ich زه ماین زما، du ته dein ستا، er هغه نارینه sein د هغه، es هغه ماشوم sein د هغه ماشوم، sie هغه ښځه یا د هغې. همداسې wir مونږ unser زمونږ، ihr تاسې euer تاسو ای تاسې، sie هغوی یا د هغوی او بل sie تاسو بل یا د تاسو. ما دلته یو بل شی هم تاسو ته لاندې لیکلی چې تاسو وروسته جدول کې هم تشریح کوم، خو لاندې مې دا په دې په خاطر لیکلی چې تاسو زده وي که نه. مونږ که فکر مې مونږ هغه په نومینټیو کې و، دا په ډاټیو کې دي. فرض که تاسو وایي هلته ماین مې ویلې، دلته څه وایي ګوره دلته یو وړوکی قوس مې پخوا کې ورکړی، لکه اوس ګورئ ای ام ورسره اضافه کړی سي ده ښکاري درته که نه. اوس دلته اوس وایم ماینم داینم زاینم ایرم اونزم اویرن اویرم ایرم، ګوره صرف ای ام ورسره اضافه شوی، نور هماغه نومینټیو کې چې کوم یو هماغه ارټیکلونه دي، خو صرف ای ام ورسره اضافه شوی په دې اخر کې. دا مې دې په خاطر همداسې اوس په فیمینین کې په ډاټیو کې ای ار ورسره اضافه شوی، په پلورال کې ای ان ورسره اضافه شوی. اوس راځو د همدغه مکمل جدول زده کوو. او بل یو خبره درته وکوم چې دې کې مهم شی څه شی ده، په دې کې چې ډېر مهم ده، په دې کې مهم داسې ده، دلته لیکلي der possessive Artikel hat die gleiche Endung. وایي ملکي ارټیکل چې ده gleiche Endung لري د چې، یعنې وروستاړی لري د چې په شکل، د کاینه په شکل. لکه اوس ګوره همدغسې ته اوس وایې که نه، لکه کاین په کاینه باندې، کاین keine Bücher، seine Bücher ihre Bücher، یعنې څه رقم دا انډینګونه چې دی د هغه د کاین دي همدغسې د پوزیسیف ارټیکلونه به وي چې کوم تاسو موږ هغه کې یاد کړي وو. اوس راځو دغه جدول ډیر مهم ده په ملکي ارټیکلو کې، دا باید ستاسو زده وي. دلته مې په لنډ ډول لیکلی وی، په تشریح ډول مې په اکسل کې لیکلی، په دې باندې بحث کوو سیده. دا په اکسل کې درته کړی، په دې باندې درته دا هم درته تشریح کوم سیده، دا هم درته تشریح کوم، بیا هم په اکسل کې تشریح کوم، درته په اول درته په دې کې تشریح کوم چې دې کې ښه زده کوئ، بیا هغې نه وروسته لاړو په اکسل کې به زر زر تشریح کوم درته. موږ ګوره ملکي ارټیکلونه په نومینټیو کې، په اکوزیټیو کې او په ډاټیو کې، په دې درې واړو کې موږ باید زده کړو، نن باید زده سي ستاسو. صحیح ده؟ ګوره ما دلته شخصي ضم پرسونال پرونومن تیار لیکلي دي چې تاسو ته اسانه شي، که نه مې دې په خط لیکلي تاسو ته اسانه شي. ته اوس وایې که نه د مسکولین لپاره ماینه فاته، یعنې زما پلار. ګوره مسکولین لپاره ماین، د نیوترال لپاره ماین راغی، دواړه یو رقم راغی. ګوره د فیمینین لپاره ماینه راغی، صحیح ده؟ د جمع لپاره هم ماینه راغی. په دې کې دا دواړه یو شی دي، ګورئ دا دواړه یو رقم سو، صحیح ده؟ او دا دواړه یو رقم سو، صحیح ده؟ دا باید ستاسو زده یې، اول دا فارموله زده کوئ. ښه اوس وایي چې ماین فاته وایي زما پلار، داین فاته ستا پلار، زاین فاته د هغه نارینه پلار، زاین فاته د هغه ماشوم پلار، یه فاته د هغې ښځې پلار، اونزه فاته زمونږ پلار، اویه فاته تاسې پلار، یه فاته د هغوی پلار، یه فاته د تاسو پلار. این دغسې ماشوم لپاره هم راځي، لکه بېطرف لپاره ماین کیند، داین کیند، زاین کیند، زاین که نه زاین کیند، یه کیند، اونزه کیند، اویه کیند، یه کیند، یه کیند. دا د نیوترال لپاره صحیح ده. اوس د فیمینین لپاره، ښځینه لپاره که نه، یعنې دلته هدف څه شی ده؟ دلته یو شی باید تاسو دې ته باید فکر سي چې دلته مسکولین ویلې، دا معنا دغه ده، دغه فاته نه مطلب ده، دا نه ده چې تاسو دا فکر وکړئ چې ای زه او ته او هغه، نه، دلته مطلب دغه فاته نه. که دلته نیوترال وي، اوس دلته کیند ده، شاید دې په ځای اوت وي، یو موټر وي، ته وایي زما موټر، ستا موټر، د هغې موټر، یعنې دلته دغه نوم نه مطلب ده چې فیمینین یا مسکولین وي. دلته اوس فیمینین موته ښځه چې ده، مور چې ده ښځینه نوم ده که نه، دې په خاطر باندې، نو دلته فیمینین نه مطلب دغه نوم ده. دا نه ده چې تاسو وایئ چې اوس د ښځینه نه مطلب صرف ده، نه، چې نظر دغه ښځینه نوم ته ته ملکي ارټیکلونه انتخابوي. فرض که د جمع لپاره اوس دغه التن چې ده جمع نوم ده که نه، التن، نظر دغه نوم ته ته ارټیکل بیا انتخابوي. دغه ګوره ټولو کې التن راغلی،
اوس ان شاء الله صرف په خلاص شوی. اوس د فیمینین لپاره ماینه موتا داینه موتا زاینه موتا زاینه موتا ایم موتا اونزه موتا اویم موتا ایم موتا ایم موتا سیدا همدغه سي دا دواړه بیا یو رقم دي. فیمینین او پلورال یو رقم دي. ماینه التن داینه التن دغه ملکی ارتیکلونه یو رقم دي. سیدا نمونه خو فرق کوي. دلته موتا دلته التن د فرق کوي ځکه دا مفرد ده او دا چې دا جمع ده. فرق په نمونو کې فرق ده لیکن ارتیکلونه یو رقم دي. سیدا د تم باید ډیر فکر وي. نو تاسو زده کړل په ملکی ارتیکلونه کې په نومینټیو کې ماسکولین او نیوترال یو رقم او فیمینین پلورال یو رقم دي. دا به تاسو زده. په اکوزیټیو کې ګوري فرق څه ده. ځکه چې لاند لیکلي لکه اوس دلته چې دا ماین فاته دلته به چی شي دلته تنا ای ان ورته اضافه کیږي. ماینن راغی ګول ته ماین فاته ته ماینن فاته دا نور مې لیکلي دې مطلب دا نور تاسو خپل جوړ کړئ. ماینن فاته داینن فاته زاینن فاته زاینن فاته ایغن فاته بیا ته او ایغن لیکل او ایغن فاته یعنی تاسو دا نور ټول خپل ولیکئ. یو دوه مې لیکل نور تاسو خپل ولیکئ. په ډاټیو کې بیا څه ده او بل په اکوزیټیو کې چې دا په دې اکوزیټیو کې صرف دا نارینه فرق کوي. نور دا په خپل حالات پاتې دي. دا لکه څنګه چې نومینټیو کې هم په ډاټیو کې په اکوزیټیو کې هم ده سیده او په ډاټیو کې بیا دا دواړه یو رقم دي. لکه اوس دلته هغه صرف ملکی ارتیکل نه لکه اوس ګوره ماینم فاته دلته ماینم کیند راغی ګوره دلته ماینم دلته هم ده ماینم کیند داینم کیند زاینم کیند ایغم کیند اونزر کیند ایغم کیند ټول ام ورسره اضافه کوي سیده. نیوترال کې څو په ډاټیو کې تغیرات پکې راغلل لکه د مسکولین په شکل لیکن په اکوزیټیو کې صرف نارینه‌و کې تغیرات راغلي دي. تم باید فکر وکړئ ده. اوس راځم تاسو ته دا تیر درس یعنی دا درس چې دا دغه درس پورې دام تی مخکې ویلې وکنه دا دې درس پورې اړه لري. ته وای ولې څنګه اړه لري دا مې دا مخکې تشریح کړو. دا جدول خو بیا د تلک تشریح کوم. مونږ په نومینټیو کې ویلې وکنه نومینټیو کې مونږ ویلې د نارینه لپاره چې راځي دی راځي دی من راځي. په اکوزیټیو کې په چی بدلیږي دن بدلیږي کنه دم من دن من. په ډاټیو کې په دم بدلیږي او لیکن په نیوترال کې دا دواړه یو رقم نومینټیو او اکوزیټیو او بیا په ډاټیو کې په دم بدلیږي. د سکن په دم کې بدلیږي سیده. او په فیمینین کې چې ویلو چې دی فراو په چی بدلیږي په اکوزیټیو کې یو رقم دی فراو په دی فراو او لیکن په ډاټیو کې په دی فراو باندې بدلیږي. چې باندې دی فراو باندې بدلیږي. همدغه سه په پلورال کې نومینټیو او اکوزیټیو یو رقم دي فرق پکې نه و لیکن دغه دی ارتیکل په ډاټیو کې په چی بدلیږي دن باندې بدلیږي دن بدلیږي کنه. دا به تاسو زده وي سیده. دا نه هغه تیر درسو دینه مخکې درس ډاټیو درس کې دام نو دا مخکې په ډاټیو کې تشریح کړو. د په خاطر باندې ما صرف راوړ تاسو ته صرف یو معلومات وسی چې دا مخکې ویلو. اوس راځو په ایکسل کې مارته لاند جوړ کړم. دغه جدول مې په لاند ډول باندې جوړ کړی. ښه متوجه اوسئ. یعنی که څوک غواړي چې مکمل جدول لکه اوس البته مې لاند درته لیکلی و کنه دلته په مشرح ډول باندې ګوره مسکولین کې ګوره ایخ په ماین باندې ګوره ماین داین زاین یا زاین ګوره په دې ډول باندې همداسې نیوتروم کې په فیمینین کې په پلورال کې دا په نومینټیو کې دا جدول سیده. دا په جدول په نومینټیو کې ده. اول به بیا هم درته یو معنا کوم. ماین فاته از ما پلار داین فاته ستا پلار زاین فاته داغه نارینه پلار ای فاته داغه خزه پلار زاین فاته داغه ماشوم پلار اونزه فاته زمنګ پلار او فاته ایتاس پلار ای فاته داغه پلار بل ای فاته ته تاسو پلارو کنه. نیوتروم کې فرض کړه کیند وای یا موټر وای مشکل نه سفر ځکه دی په ځای لیکم اوتو لیکم فرض کړه موټر چې اسانه راسي کنه. لکه اوس وای زما موټر ماین اوتو زما موټر داین اوتو ستا موټر زاین اوتو د هغه نارینه موټر ای اوتو د هغه خزه موټر زاین اوتو دغه ماشوم موټر اونزه اوتو زمنګ موټر او اوتو تاسو موټر ای اوتو د هغه موټر ای اوتو د تاسو موټر. یعنی ګوري دا دواړه یو رقم وو سیده. دا دواړه یو رقم وو نارینه او مسکولین او نیوتروم کې. لیکن فیمینین کې بیا ماین ناراضي بیا ماین موتا زما مور ماین موتا داین موتا زاین موتا ای موتا سیده ایغه موتا
سیده ihre Mutter seine Mutter unsere Mutter eure Mutter ihre Mutter ihre Mutter فرق تاسو باید یو شی زده کړئ په دې کې دلته چې دا اونزه تلفظ کیږي دلته هم اونزه تلفظ کیږي خو دلته اونزغه تلفظ کیږي سیده اونزغه که فکر می دغه ار وګورئ په دې جدول کې ار وګورئ ګوره دلته ا ار ده کنه دلته هم ا ار ده ځکه اونزه خو دلته اونزغه وایي ځکه دلته اغ ا راغلی په اخر کې اونزغه سیده دې ته مې دلته اونزغه ګوره دلته اونزه دلته اونزغه دلته ګوره آیا دلته اویغه ګوره دلته اغ ا راغلی کنه دلته ا ار راغلی دلته اغ ا راغلی اویه سیده دې ته باید ډیر فکر وي سیده د تلفظونو کې بعض وخت تاسو مشکل سره مخ کې لکه اوس دلته ای ده دا ګوره ټول یو رقم کې دا ای او دا ای ټول یو رقم تلفظ کی صرف بیا په معناو کې فرق ده سیده تلفظ یو رقم ده دلته ګوره دا دلته ایغه ده دلته ایغه ده صرف معناو کې فرق دا به تاسو زده وي سیده په یاد زده کړئ ورسته مثالو کې به تاسو په پوهیږئ دا چې د نومینټیو لپاره جدول چې لپاره نومینټیو لپاره اوس چې موږ اکوزیټیو دا جدول چې دا د اکوزیټیو دی چې دا د اکوزیټیو ده ښه متوجه اوسئ ګوري په اکوزیټیو کې چې دا په اکوزیټیو کې صرف ما دلته ګوره په سور هغه مرته کړی چې د اکوزیټیو صرف نارینه فرق کوي الته ماینو دلته به ماینن راځي ان اضافه کیږي ماینن داینن زاینن ایغن زاینن unseren euren سیده ایغن سیده نور دا په خپل حالت پاتې کیږي ګورې دا ملته دا په خپل حالت پاتې کیږي لکه څنګه چې پورته په نومینټیو کې وو په اکوزیټیو کې صرف نارینه فرق کوي سیده دین هم سکرین شاټ واخلئ درس سره ولیکئ کتابچو کې په داتیو کې بیا څه رقم وو ښه متوجه اوسئ بیا په داتیو کې لږ فرق کوي په داتیو کې چې دا د مسکولین او نیوترون ملکي ارټیکلونه یو رقم دي لکه اوس وایم ماینم فاته زما پلار دلته ورته ماینم اوتو زما موټر کنه دلته دا دواړه بیا ورغله دلته ماینم داینم زاینم په دې ډول ایغم سیده لیکن په خزینه کې بیا فرق کوي ګوره ته لکه دې چې په دې باندې بدلیده په معلوم ارټیکلو کې دلته هم ماین په ماینر باندې بدلیږي ماینر داینر زاینر ګوره ایرور سره اضافه کیږي سیده دا باید تاسو زده وي او دلته بیا ان اضافه ګور دلته که فکر می دلته ماینو په نومینټیو او اکوزیټیو کې دلته ماینن راځي دته باید فکر وي لکه څنګه چې ارټیکل دی په دین بدلی دلته هم ملکی ارټیکل په ماینن باندې بدلیږي داینن زاینن ایغن په دې ډول منګه په دې درس کې صرف نومینټیو او اکوزیټیو او داتیو ویلې خو بیا راتلونکي درسو ګنیټیو وایي کې نفر غواړي چې ګنیټیو زکه ماینس داینس زاینس په دې ډول باندې زکه همداسې نیوترومي په دې ډول باندې دا دواړه یو رقم دي او فیمینین او پلورال یو رقم دي لکه اوس دلته ماینر سیده داینر زاینر په دې ډول باندې سیده خو فرق به دغه ځکه لک فرق لري دي تم باید فکر وي سیده په دغه ساحه کې فرق لري زه دې ته یو رنگ ورکم تاسو په پوه شئ دغه ځکه بیا فرق ستا سیده دلته بیا لک فرق لري نور یو رقم دي سیده دا چې دا جدول په ایکسل کې وسیده اوس دوستانو دلته یو مثال هم لیکلی تاسو ته لږ نورم دې ګټه معلومه شي کنه د پوزیسیو یا ملکی ارټیکلونو دلته یو مثال مې لیکلی دا درس د بهر هم ده خو بیا هم دې مثال باندې تاسو ځان پوه کړئ یعنی دا یو عمومي مثال ده ښه متوجه شئ دوستانو دلته لیکلي دي ښه سارا gibt dem Hund ihres Nachbarn freches Wasser یعنی په دغه یو مثال کې تاسو ته هم نومینټیو سته هم پکې داتیو سته هم پکې ګنیټیو سته هم پکې اکوزیټیو سته یعنی په یو مثال کې اوس ورته د یو مثال راته وای چې هم پکې نومینټیو وي هم پکې داتیو وي هم پکې ګنیټیو وي هم پکې اکوزیټیو وي ټول جملې پکې وي اوس ګور درته تشریح کوم دغه جمله ته څنګه کوم تشریح کوم وای سارا چې دا گیفت ورکوي dem Hund سپیته ihres Nachbarn د گاونډي سپیته فریشس واسه تازه اوبه ورکوي یعنی سارا د خپل گاونډي سپیته تازه اوبه ورکوي سیده نو دې کې هم نومینټیو پکې راغی هم پکې داتیو راغی هم پکې ګنیټیو راغی او هم پکې اکوزیټیو راغی سیده وزه دا تشریح کوم ښه متوجه اوسئ
موږ وایو چې دا سارا چې د دلته چې سو نومینټیو سو ولې ځکه دا د جملې سوبجیکټ د موږ تاسو ویلو کنه د په نومینټیو په تشریح کې تاسو ته موږ ویلو چې سوبجیکټ د یو جملې چې نومینټیو ورته وایو سیدا یعنی فاعل د یو جملې ته موږ نومینټیو وایو دلته دا سارا سوبجیکټ سو د مثال په ډول موږ ویل چې په ویا باندې سوالیه سي موږ ویل چې نومینټیو په چی باندې سوالیه کیږي په ویا باندې وسه ویا گیفت واسه څوک وبور کوي اوس په دې جمله کې وب څوک ور کوي خو سارا وبور کوي سارا ته چې سو نومینټیو سو نو په ویا باندې سوالیه سو په چی باندې سوالیه سو په ویا باندې سوالیه سو نو چې وخت په ویا باندې دا چې سو نومینټیو سو ګوره wir gibt Wasser سارا ګوره دا سوبجیکټ steht immer im Nominativ سوبجیکټ چې دا سوبجیکټ فاعل دی یو جمله سوبجیکټ فاعل ته وایي سوبجیکټ همیش په نومینټیو کې وي په چی کې وي همیش په نومینټیو کې وي اوس ګوره اوس دلته موږ وایو چې دمهون داتیو ده اوس ته باید په علت پیدا کړې ولې داتیو ده څوک ته چې دا داتیو ده دمهون نو ته به داسې کې دا داتیو چې دا دې ته په اصل کې غیر مستقیم مفعول وایي یو تعریف د داتیو چې ده غیر مستقیم مفعول indirectes Objekt که فکر دی وځي په پښتو کې تشریح کوم زه زرته چې سارا د خپل همسایه سپیته وبور کوي نو وګوره او به چې ورکه او به ورکه او به مستقیم سو کنه مستقیم چې ورکه او به ورکه چاته ورکه سپیته ورکه واسه سپیته ته غیر مستقیم سو نو ځکه دا چې سو داتیو سو مونږ ویلو داتیو په ویم باندې سوال کیږي اوس راځو هغه کوم شی چې مونږ په کتاب کې لوسته دی تاسو ته مې درته مخکې درس کې مې درته ویلو چې داتیو په ویم باندې باید د جملې کې د ویم باندې باید یو سوال جوړ کړي په جمله کې چې کوم جواب او هغه برخه د جملې څه ده داتیو ده اوس ګورئ ښه څه وسوایم wem gibt Sarah Wasser او چاته سارا وبور کوي دې جملې د دغه سوال جواب چې هر ځکه هغه برخه د جملې څه ده داتیو ده wem gibt Sarah Wasser چاته خو سپیته وبور کوي سپی چې شو د دې سوال چې سو جواب سو نو په ویم باندې موږ سوال وکړو د دې ویم سوال جواب چې سو د مهون سو موږ په ویم باندې څنګه ساګه ویم gibt Sarah Wasser سارا چاته وبور کوي په دې جمله کې جواب چې د مهون ځکه سارا چې ده د خپل همسایه سپیته چې کوي او بور کوي اوس میاس یعنی په ویم باندې یو مداز ده چې داتیو چې ده غیر مستقیم مفعول ده او بل چې ده په ویم باندې سوالې چې هغه جواب پکې پروت وي صحیح ده دومره مزدک اوس راځو موږ وای فرش واسه چې ده دلته د اکوزیټیو ده موږ وای سارا gibt dem Hund ihres Nachbarn frisches Wasser اوس دلته موږ وای چې دا فرش واسه چې ده اکوزیټیو ده ولې اکوزیټیو ده موږ اکوزیټیو یو تعریف تاسو ته ویلو چې اکوزیټیو څه ده د یو جملې چې ده مستقیم مفعول ده direktes Objekt direct یعنی مستقیم مفعول ته اکوزیټیو وایي یعنی په جمله کې مستقیم مفعول لکه دلته چې دا مثال وګورئ زه هم سارا او به ورک د خپل همسایه سپیته او به ورکي یعنی هغه اصلي هدف او به ورکول کی کنه نو به چې ورکي دې ته وایي مستقیم مفعول سو د جملې اوس دلته اوس مونږ چیرته مونږ ویلو چې اکوزیټیو چې د په وس یا وین باندې سوال سي دا ویلو کنه وس یا وین باندې سوال سي کنه که فکر مې جدول کې ورته ګور زه سم was gibt Sarah چې شی ورکي سارا جواب به چی frisches Wasser تازه وب ورکي نو تازه وب ګوره دی was جواب پکې راغی was یا وین باندې سوال کې مونږ ویلو کنه په اکوزیټیو کې نو was gibt Sarah چې شی ورکي سارا دی هغه ته frisches Wasser تازه وب ورکي نو موږ das direkt Objekt steht im Akkusativ د مستقیم objekt همیش په چی کې وي یعنی مستقیم چې یو شی مستقیم یعنی غټ رول لري په جمله کې غټ شی ده هغه اکوزیټیو د همیش چی وي اکوزیټیو وي اوس راځو د ګنیټیو برخه ته راځو ایغس نخبن د هغه همسایه د چا همسایه د سارا همسایه صحیح ده اوس دلته دا ولې ګنیټیو ده که اوس ورته دا ولې ګنیټیو ده ته ورته وایې چې ګنیټیو څه ده دلته مونږ ګنیټیو تاسو ته ویلو چې په وسن باندې سوال کی صحیح ده او بل ملي چې بیزت سانسایګ یعنی چې ملکیت دی او چا په خود کی د مثال په ډول ګوره تو سوای وسن د چا مونږ ویلو کنه که فکر مې اورز مې دستګ مل داس دکې په یادو وسن هون د چا سپه
ګوره د چا سپی دلته ملکیت خو د ویسن شپه یعنی د چا سپی ایغس نخبان د هغې د همسایه سپی اوس دا ایغس د چی نه په لاس راغلی دلته باید تاسو فکر وسیږي موږ په دې جدول کې دلته وګورئ ښه متوجه اوسئ په دې جدول کې په ګینټیف کې وګورئ ایغس پیدا کړئ ایغس ګورئ دلته وګورئ د ښځینه لپاره څه و زی لپاره ایغس فاته او دلته اوس ایغس فاته کنه دی هون دغه نارینه نوم دلته د فاطم نارینه نوم ګوره ایغس د دې ځنه اخستل څه کوي څو د ایغس د کوم ځنه راوړ ای سور سره اضافه سو نو ته ورته چې ایغس مونږ ته استاد یو جدول را کړی وو د ملکی ارتکلونو چې په ګینټیف کې یې په ایغس باندې بدلیږي صحیح ده هم د مسکولین لپاره په ایغس بدلیږي هم د نیوترون نمونو لپاره نو دغه به تاسو دلیل وي یعنی که څوک ته چې په چینه د پلاس راوړ ته ورته دغه دلیل باندې اوس راځو دوستانو په دې باندې پوه شئ یعنی دغه جدول په دا جمله تاسو زده کړل چې په دې کې هم نومینټیو هم داتیو هم ګینټیو او هم اکوزیټیو وو یو کار وکړئ دا ویډیو بار وګورئ چې دغه جمله په یاد زده کړئ او په علتونو پوه کړئ چې دا ولې نومینټیو سو سره dem Hund ولې داتیو سو frisches Wasser ولې اکوزیټیو سو ایغس نخبان ولې ګینټیو سو سره د دلایل دي چې ولې سو د ولې جواب دا د ولې ځوابونه دي دا ټول دا د ولې ځوابونه دي یعنی که څوک درته وایي د یو جمله وایي چې ټول شان پکې ته ورته سره کې dem Hund ihres Nachbarn frisches Wasser صحیح ده اوس راځو دوستانو په دې جدول کې اوس دوستانو دا نور مثالونه دي که دا یاد کړه که یادم نکړه مشکل نشته مثال اوس دغه یو مثال هم راخسته سو رقم لیکلی ګوره دته اوس وایم Ahmad schenkt der Tochter seines Freundes ein neues Buch دې کې اوس څلور واړه حالتونه پراته دي نومینټیو پکې شته داتیو پکې شته ګینټیو پکې شته اکوزیټیو پکې شته صحیح ده یعنی دغه هغه مثالونه دي چې مختلف مثالونه کې سو وایي چې زه ډیر مثالونه زده کوم چې ټول دغه مختلف مثالونه دي Anna zeigt dem Lehrer ihres Bruders das schöne Bild فرض کړه der Vater gibt dem Hund seiner Nachbarin frisches Fleisch ja مثال die Lehrerin erklärt dem Schüler seines Freundes die Aufgabe. Ja, der Junge bringt der Katze seines Nachbarn frisches Wasser. یعنی دا مختلف مثالونه کدا چا زده کولای شو کنه موږ خپل موضوع ته راځو ملکی ارتکل ته صحیح ده او بل دوستانو تاسو کوی شئ یو جمله فرض کړئ یو جمله ده Das Buch gibt der Lehrer dem Schüler seines Freundes کنه دا کوی شئ چې د نومینټیو او اکوزیټیو ګوره دلته مې داتیو دلته مخ ته راوړی دلته مې ګینټیو مخ ته راوړی خو اصلي جمله چې ده اصلي جمله په دې ډول ده اصلي جمله باید داسې ولیکل شي ده اول باید نومینټیو راوستل شي ده په دې ډول باندې اصلي جمله صحیح داسې ده خو دې کې مخکې شاته کړي دي نومینټیو او اکوزیټیو په دې درې واړو جملو کې که څوک د جملو ټول سټرکچر یادوي په دې ډول زده کوي صحیح ده دا یو مثال ده یا دوستانو اوس راځو خپل موضوع ته اوس دا کوم ملکی ارتکلونه جدولونه چې ویل اوس راځي دا په مثالونو کې زده کو ښه متوجه اوسئ ګورئ موته څه ده ښځینه نوم ده کنه مور تو سوای د غالک مور دغه سړی مور کنه زین ګوره زین خو د نارینه لپاره دي خو چې ښځینه نوم سو بیا به زینه کیږي زینه موته اوس دا ګوره ښځه د ښځې لپاره ای راته خو چې ګوره ای فاته دغه جلی پلار ای فاته یعنی که چیرې تو سوای د غالک یا دغه سړی مور ګوره سړی لپاره زین راته کنه خو چې مور اصلي دلته مهم څه ده دغه نوم مهم ده جنسیت د نوم مهم ده دا مهم نه ده دا څوک ده دا اوس نارینه ده تو اوس وایې دغه سړي مور بیا به زین نه وایي بیا وایي زینه موته به وایي صحیح ده اوس وایي د هغې ښځې پلار یه فاته که فکر یې موږ دې لپاره اوس فرض که ته اوس وایې اوس که زه وایم د هغه هلک یا دغه سړي پلار ګوره دلته زین فاته دلته ګوره
دغه نوم ډیر مهم ده، دا فاته مهم ده. ګوره دلته زاینه ولې راغی؟ ځکه دا موته ډیر مهم و، نظر میوته د ښځینه نوم و، دې په خاطر زاینه راغی. دلته فاته مهم ده، زاین راغی، دلته نارینه نوم ده. اوس دلته دا ګوره، دا اوس ښځینه نوم ده، زه اوس وایم د هغې ښځې چې مور. ګوره ایه د ښځینه لپاره ایه راته که نه، دا خو مې ویلي وو. اوس که د هغې ښځې مور بیا چې ایغه موته، ایه په ځای ایغه ته واوښته، ایغه موته. صحیح ده؟ دا باید ستاسې مسکولین لپاره، دا مسکولین لپاره و حت اما زاین. مسکولین لپاره هر وخت هم چې یو نارینه ته یو شی مخاطب کوو، ملکیت هم ورته ښوده، زاین به وایي. دا زده کوئ، دا یو فرموله زده کوئ. د نارینه لپاره همیش څه راځي؟ زاین راځي. ته اوس وایې دغه نارینه مور پلار هر شی چې ویلې نارینه لپاره زاین به ورسره راځي، زاین. خو که د هغه څیز نوم، که فرض که هغه څیز ښځینه نوم و بیا به زاینه کېږي، که نارینه نوم و بیا به هغه زاین په خپل حالت. او فیمینین حت اما یا، فیمینین لپاره همیش یا راځي. چې راځي؟ یا راځي. یعنی که یو ښځې ته یو شی مخاطب کوئ، د هغې ښځې پلار یا د هغې ښځې مور، د هغې، نو ته به یا همیش به یا وایې. لیکن یا په کوم حالاتو کې وایې؟ یا به که چېرته وایې چې د هغې پلار نارینه ده، بیا به یا وایې، د هغې ښځې پلار. که وایې چې د هغې ښځې مور، ښځه ګوره ښځه دلته څه ده؟ فیمینین ده که نه؟ نو دلته به ایغه موته، دلته ایه فاته ایغه موته. دا هم باید زده وي. اوس که زه تا نه پوښتنه وکړم د نارینه لپاره همیش چې تاسو وایئ په ذهن کې باید زاین راسي. ښه زاین خو راغی، خو که زه وایم چې د هغه مور بیا به زاینه راځي. که زه وایم چې د هغه پلار بیا به زاین فاته راځي. د ښځینه لپاره همیش فیمینین کې ایه راځي. که زه وایم چې د هغه ښځې پلار بیا به ایه فاته، که وایم د هغه ښځې مور بیا ایغه موته. زاین او ایه باید تاسو له یاده ونوځي، دې نه بعد. صحیح ده؟ اوس راځو دوستانو دې کې یو بل مثال حلوو چې تاسو ښه زده سي. اوس راځو دوستانو منګه په عملي ډول ملکي ارټیکلونه هم زده کړه. راځي اوس مثالو کې. اوس فرض که ته امتحان لري، په امتحان کې فرض که تاته یو مثال راغلی چې اګینزنسي، یعنی تکمیل کې تاسې د پوزیسیو ارټیکل ملکي ارټیکلونه، او تاته داسې یو مثال راوړی، نو ته به دا څه رقم ملکي ارټیکل دلته ځای په ځای کې؟ دا باید ستاسو زده وي. صحیح ده؟ فرض که دا مثال، دا فرض که تاسو امتحان ده، تاسو به څنګه دې ته آمادګي. اوس زه اول دا مثال درته وایم چې دې کې څه راځي. Hier bin ich und das ist، وایي hier bin ich وایي دلته زه یم، und das ist او دا دی. څنګه وایي چې زما ماشوم؟ څوک ویلی سي؟ مونږ ویلو په جدول کې څه ویلو؟ زما لپاره د سکین لپاره څه؟ ماین راته. دلته څه راځي اوس؟ مونږ ویلو که نه ماین زما دی. ګورئ زه اوس درته مثال کې وکړم چې تاسو ښه زده سي. دلته وګورئ، ودرېږه زه درته دا راوړم دا جدول. دې جدول کې دلته وګورئ، په دې جدول کې مونږ 10 کیندو که نه. د نارینه لپاره څه راته؟ دلته ماین راته که نه، ځکه دلته ماین راوړو. اوس سر په خلاص وو چې ولې ماین راوړ؟ ځکه دلته ماین کیند راغی، نو دې په خاطر ماین راوسته. صحیح ده؟ ماین هم راوسته. اوس راځو دلته باید څه راولو؟ دلته ماین کیند، زما ماشوم. اوس راځو دوستانو دلته وای das bist du، وای دا ته. und اوس څه وایم؟ او ستا پلار. اوس ستا لپاره څه راځي؟ ګوره فاته نارینه ده که نه؟ نارینه و که نه؟ اوس دلته مونږ په هغه جدول کې که فکر مې په دې جدول کې ما تاسو ته څه ویلو؟ فاته نارینه ده که نه؟ چې اوس ستا پلار بیا څه داین فاته راځي که نه؟ دغه ځای راځي که نه؟ دا ځای داین فاته. صحیح ده؟ دا باید ستاسو دلته اوس څه راځي؟ داین فاته. کمنټ کې لیکئ چې زه پوه شم تاسو چا زده ده. اوس زه اوس وایم das ist توماس، دا توماس دی. اوس وایم und، اوس وایم چې د هغې مور څوک یې ویلی سي؟ د هغه. ګوره مونږ ویل د نارینه لپاره څه راځي؟ همیش زاین راځي. خو بیا هغې کې مهم دا ده چې کوم زاین د چی لپاره؟ د مور لپاره، د پلار نارینه نوم لپاره که ښځینه نوم لپاره؟ مونږ وایو نارینه لپاره همیش زاین راځي. خو زاین چې وو مونږ ویل د ښځینه لپاره فرض که ته وایې چې د هغې مور، اوس ګوره دا ښځینه ده. دلته اوس څه راځي؟ څوک یې ویلی سي؟ دلته زاینه راځي، ځکه دا ښځینه نوم ده. اصلي که توماس خو نارینه ده. عموما چې کله هم نارینه نوم راغی زاین باید په نظر کې ونیسئ، زاین. خو دا زاین چې د لکۍ چې ورکوي، یعنې فرض که اخر کې وروسته اړی، هغه بیا نظر
دی نوم ته ده. اوس دا نوم ښځینه ده ځاینه کیږي، او که دا اوس فاته و بیا دې په زاین بیا دلته راته. صحیح ده؟ دلته اوس زاینه راغی، زاینه موته. څلورم ځواب تاسې ولیکئ. هی زینت جودی. صحیح ده؟ یا وای دا جودي ده اوند. ګوره دا فرض که دا یو ښځه ده. صحیح ده؟ یوه ښځه ده. اوس څنګه وای د هغې لور. صحیح ده؟ د هغې لور څنګه به وای؟ اوس مونږ ویلې د ښځینه لپاره همیش ایه راځي که نه، خو که چېرته دا اوس ښځینه نوم ده بیا به چې کېږي، بیا ایه نه راځي، بیا چې ایغه ته وړي، او که دا پلار وای بیا به تنه ایه راته. اوس دلته چې راځي ایغه تخته، وای دا جدي ده او دا د هغې لور ده. اوس راځو پنځم مثال ته. دلته وای das ist das sind wir، وای دا مونږ یو. und او زمونږ ماشومان، زمونږ لپاره چې راځي مونږ چې راته زمونږ لپاره ماشومان زمونږ لپاره. ګوره جمع ده، د جمع لپاره چې راته دا ډیر مهم ده. تاسو باید جدول کې جمع ته وکینده جمع ده. اونزه خو د مفرد لپاره ده، جمع لپاره اونزغه چې راځي اونزغه چې هر چا لیکلي هغه صحیح ده. اوس وایم und das seid ihr، او دا تاسې یاستئ، تاسې. und اوس څنګه وای تاسې مور و پلار دي، تاسې لپاره چې راځي یو تاسو دی او تاسې. تاسې مور و پلار بیا چې په وړوکي حرف باندې بیا راځي. نه تاسې لپاره بیا چې راځي تاسې. اوی اوی آفرین. اویغه التن جمع ده کنه، اویغه التن. صحیح ده؟ اوس زه وایم hier stehen ایپینګ یو نوم ده کنه، وای دلته ولاړ دي څوک ایپینګ ده او مارک، دوه نفره دي. und او د هغوی دوه پیشوګانې. صحیح ده؟ د هغوی دوه پیشوګانې. اوس د هغوی لپاره باید چې راځي څوک یې ویلی سي؟ دلته چې راځي دلته راځي ایغه په وړوکي حرف باندې د هغوی دوه پیشوګانې. صحیح ده؟ اوس راځو دی ګوتین تاک، ورځ مو په خیر. هیر شمیت، ښاغلی شمیته. اوس دلته ګوره هیر شمیت دلته په احترامانه به طور ته ضمیر استفاده کوي. څنګه وایه چې راځي ستاسو ښځه همچنان. څنګه وایه په احترام. په احترام مونږ چې ویلې چې وایه ستاسو له باید چې راسي ایغه په غټ حرف باندې چې ایغه. نو دا جوابونه چې هر چا لیکلي دا صحیح ده. په دې ډول باندې ملکي ضمیرونو استفاده ده په امتحان کې څومره یعنې په درد خوړل کیږي. که چېرته تاسو دا زده وو امتحان کې به کامیاب وي. راځئ یو بل مثال پکې حل کړو. ګورئ دوستانو زه دلته دا ولې صرف دلته نارینه عکس دلته ښځینه ده که نه؟ ولې؟ ځکه دغه کې ډېري څوک چې ژبه زده کوي دې کې ډېر غلطیږي. داین او ایغه او زاین باندې ایغه او د زاین کې مشکلات لري تاسو ټول. نو دې په خاطر ما دا مثال راوړی. ګورئ فامیلیا شمیتس د شمیتس کورنۍ و ergänzen Sie وای تکمیل کې تاسو د پوزیسیف ارټیکل ملکی ارټیکلونه تاسو چې کوي یعنی په دې کې تکمیل کې ځای په ځای کوي. ګورئ das ist یورک. یورک چې دا یو نارینه ده. موږ ویل د نارینه لپاره موږ همیش چې شی راوړو څوک ویلی سي همیش به زاین په نظر کې نیسو. چې به زاین به په نظر کې نیسو. آیا دا زاین راځي که زاین نه راځي دا بیا نظر دی جملې ته راځي. فرض که اول وایي das ist وای das ist seine Frau. ولې مې زاینه راوسته؟ ځکه چې دغه فراو چې د ښځینه دی دې په خاطر das ist seine Frau. یاسمین وای داسې ده د هغې ښځه یاسمین ده. اوس څه ده وای das ist وای دا ده دلته چې د demonstrative ده یعنې اشاروي ضمیر په نظر کې وای das ist دا ده seine Frau د هغه ښځه. چا ښځه؟ د یورک. اوس وای das sind اوس څنګه وای چې د هغه ماشومان دي څوک یې ویلی سي؟ ما درته ویلي چې نارینه سو چې د هغې پورې چیرې زین راځي خو د جمع لپاره زین په چی بدلیږي؟
د جمع لپاره زین seine Kinder باندې بدلیږي چې seine Kinder چې seine Kinder. اوس راځو اوس وای دا د هغه بایسکل. اوس ګوره مونږ ویل چې د هغه چې هر شی ټولو کې زین راځي خو اوس دلته فقط مهم ده فقط چې داس فقط ده کنه نو دلته باید شی راځي څوک ولې دلته د نارینه او د هغه لپاره مخنث لپاره زین راته کنه که فکر می مونږ وای das ist sein Fahrrad چې شه das ist sein Fahrrad. وزوم چې das die هغه تاشه ده تاش خو پیږي یا سکال لاسي بکسه کنه هغه ته تاش وای کنه تاشي خلطه ته وای خو هغه خلطه ته ورته بکسې ته وای das ist څنګه وای د هغه اوس دا خزینه ده دی تاشه ده دا نوم چې دا خزینه ده زین په چی بدلیږي هم د جمع لپاره هم د خزینه لپاره زین په زینه بدلیږي زینه تاشه. اوس څنګه وای چې دا د هغه لپټاپ دی مونږ وای چې د هغه پورې چې راته تر څو چې دا وی دلته به زین مونږ استفاده کوو das ist ګوره لپټاپ نارینه ده نوم ده das ist sein Laptop دلته باید زین راشي چې راشي sein Laptop زینه به نه راځي. اوس وای چې دا د هغه ورور څنګه وای das sind یا دا دی د هغه ورونه څه رقم وای اوس دلته جمع لپاره بیا د هغه نه سوري دلته بروده نه ده ما فکر بروده دلته بیوخه ده das sind څنګه وای د هغه کتابونه ته بیوخه وای das sind زين په چی بدلیږي جمع لپاره seine Bücher وای دا دی د هغه کتابونه. اوس راځو اوس یاسمین پورې چې اړه لري نو دلته بیا زین نه استفاده کیږي یاسمین چې دا خزینه دلته زین په ځای ای استفاده کیږي خو ای کوم وخت ای استفاده کیږي کوم وخت ای غ استفاده کیږي هر وخت به ای د لپاره نه استفاده یعنی د سبنه وای چې ای غ هم راځي کوم وخت ای غ راځي کوم وخت ای راځي دا به تاسو زده کوي. اوس وای دا د یاسمین من هغه ده میړه ده څنګه وای das ist ihr Mann ګوره ایغه بنوي ځکه من چې د نارینه نوم ده das ist ihr Mann یورک ګوره یورک دغه یعنی دی میړه ده. اوس وای اوس وای دا دی د هغه ماشومان ګوره das sind دغه چې راځي ایغه راځي ایغه کینده ګوره که فکر می دې درس کې یو ډیر مهم مطلب پروت تاسو ویلې مونږ ویلې چې دا د هغه خزه ده د نارینه ته ملي نارینه لپاره مې ګوره زاینه راغی دلته خزینه نوم ده زاینه دلته ملي دا د هغه میړه ګل ته د خزینه لپاره مې ای راځي دلته چون دا نارینه ته ای راغی دلته ګوري کنه په دې بل جمله کې دلته ملي چې دا دی د هغه ماشومان زین خو صرف د جمع لپاره به زاینه کیږي زاینه خو دلته ای راته خو د ماشومان جمع دي د لپاره ایغه راغی نو فکرم سودی ته دلته ای دلته ایغه راغی فرق دا ده سیده ښه. اوس راځو دوستانو دې برخه ده das ist اوس څنګه وای دا د یاسمین چې بایسکل اوس وای چې د هغې بایسکل د هغې لپاره ملکي ارټیکل چې مونږ خو ای راځي کنه خو د نارینه لپاره ای راځي او د مخنث لپاره ای راځي دا ویلو کنه ihr Fahrrad das ist ihr Fahrrad او څه وای چې دا د هغې بکسه ده یا خلطه ده څنګه وای das ist ای په چی بدلیږي ایغه ځکه خزینه او جمع لپاره ای په کې اضافه کی das ist ihre Tasche او د نارینه لپاره ملکي ارټیکل وای das ist ihr راځي کنه راځي مونږ ویلې چې مخنث او نارینه لپاره کدل تم چراوسه دلته هم ای راځي das ist ihr Laptop و څنګه وای چې دا دی د هغې کتابونه das sind ای په چی بدلیږي ihre Bücher وسم زده سو کنه ښه دا خو د نارینه لپاره همیش زین راته او د ښځینه لپاره همیش ای راته بیا زین په زینه کوم وخت بدلېده دا هم پکې زده که ای په ایغه کوم وخت بدلېده هغه هم پکې زده که. اوس راځو د دواړه یو ځای وي د جمع لپاره das sind وای دا دی څوک
د هغوی ماشومان د دې دواړو ماشومان بیا به څنګه د زین ایغه موږ د جمع لپاره څه ویلو ایغه ویلو کنه ایغه کینده صحیح ده دا ایغه او دا ایغه فرق کوي ګوره دا یو خزینه لپاره دا جمع لپاره کنه د هغوی ماشومان او das ist وسنګ وای چې د هغوی لور und دلته چې هغوی ایغه دلته هم هغوی ایغه توخته سوسی د هغوی لور چې سوسی نومي بیا وای das ist د هغوی ګوره د هغوی چې زوی د نارینه لپاره بیا ایغه نه راځي موږ چې نارینه لپاره چې راتله د هغوی یې راته کنه دلته جمع او د خزینه لپاره یو رقم وو کنه ایغه د هغوی اوس د هغوی ما زوی دلته نارینه ده دلته ایغه راته که فکر مې ولګ تاسو د جدول څه په کوم په سر خلاص کنه که فکر مې ولګ جدول به کنه به چیر دی دا د جدول په دې جدول کې وګورئ ښه په اندغه برخه کې مونږ ویلې د هغوی ګوره دلته زی معنی د هغوی دا کنه دلته زی معنی هغوی کنه اوس مونږ چې د دې زی لپاره ګورئ دلته وګورئ ښه متوجه اوسئ که چیرته خزینه وي ایغه راځي که چیرته جمع وي هم ایغه راځي خو که چیرته هغه وي کنه مخنث یا نارینه وي بیا چې راځي ای راځي یعنی دا د هغوی پلار ګوره د هغوی ګوره ای راغی خو دې ترمنځ فرق دا ده دا ای ده کنه فرق دا ده چې دا د مفرد لپاره راځي فرق دا ده او خزینه او دا چې د جمع لپاره راځي دې کې بیا خزینه واغه صحیح ده د جمع لپاره راځي صحیح ده دې ته باید ډیر فکر وي دا می جدول کې ورته وخو د سیمز داسې کنه اوس ګوري یعنی داسې وای دا دی د هغوی چې زوی ګوره د نارینه لپاره ای راته ای زون توماس اوس څنګه وای اوس هاوسم هغه د مخنث مونږ وایي چې مخنث او نارینه لپاره یو رقم څنګه وای چې دا د هغوی کور وخت ما جدول کې مرته وخوده دلته چې راځي دلته چې ای راغی دلته راځي نارینه او مخنث لپاره das ist ihr Haus زمو شو کنه دی باندې خف فکر وکړئ دا ویډیو بار وګورئ دا ډیر مهم ده ان شاء الله هغه مشکل چې هغه رفقېږي دغه درس هم چې زده کړئ تاسو په پی ای او زاین کې بیا فرق مشکل به محل بیا به مشکل ونه لري اوس راځو دوستانو بل مثال حلو په دې یعنی بل تمرین دلته وای په دې کې دا یو نفر د سیده تانته کورونیلیا چې دا یو نفر دا بل نفر دی سیده دا هغه خارجي نومونه هم ګران نومونه دي کورنیلیا سیده تانته کورنیلیاس او توماس او سوسی سو دوه نفر دي کنه دا اوس ګوره دا اوس چې توماس اوس دا تانته چې ورته وای دا ورته وای چې توماس und Susi, Thomas او Susi چې دا wo ist denn وای چیرته دی wo ist چیرته دی اوس څنګه وای تاسې پلار چیرته دی سیده دا ته پوښتنه کوي تانته کوم دا ته نه پوښتنه کوي چې تاسو پلار چیرته توماس und Susi wo ist denn دا چې راځي کوم ملکی ارټیکل راځي تاسې پلار څوک ویلای شي Euer. Dabei Cherasi? Euer Vater. Wo ist denn euer Papa jetzt? Seht ihr? Thomas او Susi دوه نفر واغې ته wo ist denn euer Vater? چیرته دی نو تاسو پلار چیرته ده؟ توماس او Susi ورته چې وایي دا ورته وایي چې څنګه وایي چې زمونږ پلار زمونږ دلته باید څه راسي دلته وایي unser Papa ist in der Küche وایي زمونږ پلار چې ده په اشپزخانه کې ده بیا ترې پوښتنه کوي ټانټې ترې بیا پوښتنه کوي بیا ورته څه وایي und wo ist او چیرته دی تاسې مور ګوره دلته اویا راغی که نه مونږ ویلې دی دلته نارینه او د ښځینه لپاره اویا په چی بدلیږي
تاسې مور چیرته ده وایي تاسې مور چې ده ولې پلار پوښتنه ترې کوي بیا وایي تاسې مور چیرته ده wo ist دلته خو تاسې پلار لپاره خو اوی راغی د مور لپاره چې څنګه تاسې د تاسې پلار تاسې مور دلته دا اوی په چی بدلیږي اویغه په دې ډول صرف دا ار مخکې کیږي دلته اوی او دلته اویغه ده اویغه اویغه صحیح ده اوس دلته اوس وګورئ ښه متوجه اوسئ دلته اوس وایو چې دا تانته بیا ترې پوښتنه und wie heißen او څه نومیږي ستاسو ملګری ګور ملګری ته جمع شي تاسو ملګری څه نومیږي wie heißen ګور جمع لپاره او په چی بدلیده څوک ویلای شي مونږ ویل چې د جمع وی دا یو دانه پات شو ښه دینه پښتنه وکړه und wo ist eure mama بیا دوی چې زمنګ مور د په یعنی په کار کې دلته باید چی راسي زمنګ لپاره چی راتله unser راته کنه خو د خزینه لپاره بیا چی راته unser په چی بدلیده unsere Mutter ist auf die Arbeit زمنګ مور چیرته په کار کې ده بیا ترې پوښتنه کوي تاسو ته پوښتنه کوي und wie heißen او څه نومیږي کو څنګه وایي چې تاسو ملګری څه نومیږي ملګری جمع شو او په چی بدلیږي اوی غ باندې بدلیږي لکه دلته چې په اویغه بدل شي خزینه لپاره د جمع لپاره په اویغه und wie heißen eure Freunde او څه نومیږي تاسو ملګری بیا دوی ورته چې وایي زمنګ ملګری اوس ګوره دلته بیا چې زمنګ ته بیا چې وایي مونږ ویل د خزینه لپاره اونزغه تاوړي او د جمع لپاره هم اونزه په چی بدلیږي اونزغه تاوړي څه unsere Freunde چې unsere Freunde وای زمنګ ملګری چې دي sind die څوک زمنګ مور او زمنګ پلار وای زمنګ ملګری چې څوک دی وای زمنګ دا هغه ورته وای زمنګ ملګری زمنګ مور ده او زمنګ پلار ده څنګه unsere خزینه لپاره چې راځي ماما خزینه ده کنه unsere ماما خو د پلار لپاره بیا unsere نه راځي بیا په چیرې unser پاپا ان دلته هدف چې ملکی ضمایر یا ملکی ارتکلونه موږ استفاده کړل اوس دا ټول یو د فائدې ته Thomas und Susi wo ist denn euer Papa jetzt دا ورته چې وایي دوی ورته وایي unser Papa ist in der Küche وای زمونږ پلار چې ده په اشپزخانه کې ده بیا ورته وایي چې und wo ist eure Mama ستاسو eure Mama ستاسو مور چیرته ده بیا دا وایي چې unsere Mutter زمونږ مور چې ده ist auf die Arbeit هغه چې ده په کار کې ده بیا ورنه پوښتنه کوي تانته und wie heißen eure Freunde او څه نومیږي ستاسو ملګري بیا دا وایي چې زمونږ ملګري دي unsere Freunde sind unsere Mama زمونږ مور und unser Papa او زمونږ پلار چې هم زده سو که نه دوستانو په دې جدول کې په دې تمرین کې دې کې دوه شیان دي was bedeutet وایي څه معنا لري ihr په دې جدول کې ihr څه معنا لري او ihr دا په غټ حرف باندې ihr څه دې دواړو تر منځ توپیر یعنی ihr راځي که ihr راځي کوم یو راځي په وړوکي حرف کې غټ kreuzen sie یعنی تاسو چلیپا کاش کوي په کوم ځای کې صحیح راځي ان یعنی په دې ځای کې به چلیپا کاش کوو راځي په شریکه حالو صحیح ده په شریکه حالو فرض که موږ وایو چې Frau Mal یو ښځې نوم ده صحیح ده Frau Mal په احترام اوس وایي guten Tag ورځ مو په خیر Frau Drun ګوره دورن دا دورن ته Frau Mal ورته وایي چې ورځ مو په خیر Frau Drun wie geht es ihrer Tochter Lisa وایي تاسو لور څنګه ده لیزا څنګه ده نو دلته مطلب څوک دی ihrer Tochter چاته ویلې د چاته ویلې ihrer Tochter دلته مطلب څوک ده څوک ویلې سي دلته مطلب ترم په نخښه کړه Frau Drun ده صحیح ده دلته یو ایکس چلی پاکاش کړ صحیح ده Frau Drun بیا اوس دا Frau Drun ورته چې وایي
wieder gut وای بیرته بیا جوړه بیا ښه ده یعنی sie ist jetzt bei ihren Großeltern وای هغه چې دا اوس د خپل نیاو نیکه سره ده نو دلته مطلب څوک د چې نیاو نیکه سره ده دلته باید تاسو ملکیت چا پورې ده نیاو نیکه چا پورې اړه لري دلته کوم یو جدول کې باید شی په نښه سي یعنی لیزا یې ښودلې دلته کله پوښتنه یې لیزا کړې جواب دلته چی ده لیزا ده وای لیزا چې د خپل نیاو نیکه سره ده اوس دلته وګورئ په دې هغه کې دلته und wie geht es ihr Familie وای تاسو فامیل څنګه ده چانه اوس تاسو فامیل څه دا دورن ته پوښتنه کوي چانه پوښتنه وکړه مطلب یې څوک چا فامیل خودله خو دا ور سره خبرې کوي نو جواب هم دغه وي ځکه دا ور سره خبرې کوي کنه فراومال نو دلته باید موږ فراومال چی کولته Kreuzku. Und دلته مولې چې ټکه دې مده danke sehr gut danke مننه ډیر sehr gut وای ډیر ښه ان دلته اوس چې ملکیت نه ده ځکه هم دلته دا پرېښه ده خالی پرېښه اوس راځو دې درېمې هغه ته دلته وای wo sind denn ihre Kinder Tim und Tom jetzt وای چیرته دي ستا ماشومان ټیم اون ټام چیرته دي دلته اوس مطلب یې څوک ده چاته ویلې دلته مطلب د دغه فراومال نه مطلب وکنه چې هغه ته ستا ماشومان چیرته دي دا ورته چی وای فراومال ورته وای die sind وای هغوی دی چیرته هغه دی چیرته zu ihren Freunden gefahren هغوی وای خپل ملګرو خواته تللی څوک تللی دلته اوس ملکیت څوک ده تیم اون تام ده چه دا په نه اوس دلته په دې جمله کې ملکیت چا پوره ګوره übrigen وای نور چې دي ihr Mama یعنی بدون د تیم اون تام نه Mama hat angerufen کنه übrigen وای دوی چې دي خپل لاغه کړتلی ملګرو کړه خو دې نه بغیر چې ihr Mama hat angerufen وای ستا مور چې زنګ وهلو دلته د چا مور مطلب ده دلته خبرې دی بل سره کې فرو هغه سره دور سره خبرې کوي نو دلته مور د چا سو ملکیت دی هغه پر بیا وای ihr Auto ist fertig repariert وای تاسو موټر چې دا جوړ شوی دی چا موټر دلته مطلب څوک د موټر ihr Auto دلته بیرته خپل ځان ته هغه کړی ان چې ihr Auto ist fertig repariert دلته هدف چې دلته چې شې سو دلته ګوره ان مطلب دی فقودور نو دلته همدارنګه هدف هم تر واخصه کنه چې ما څه هدف وو ان د هر جملې ځانته یا ملکیت یعنی یا دوستانو د اخر جواب دا دواړه یو نفر وکړي تم باید فکر وي یا وسوک ان شاء الله مذکرې می کوشش کوي دا ټول در سره ولیکي 2-3 دفعې ولیکي ویډیو ودروي په یوټیوب کې او دا سره ولیکي په یادو دا جملې زده کوي ځکه تاسو ته په درد خور کې تاسو په جمله کې څنګه ملکی ارټیکلونه استفاده کوي سره دا باید تاسو ستوي راځو دوستانو دا ډیر مهم درس ده او په دې کې وګورو چې تاسو څومره زده کړئ درس سره چام دا حل ک یعنی مخکې دینه چې زه تشریح کوم او دې ته په ذهن کې صحیح و نو فکر وکړم چې اسوای دیاتسوای نیوو یعنی سویه په اسوای کې ده یعنی اسوای نیوو بعد سرټیفیکیټ اخیستای سیده راځي په شریکت دلته وایي mein Geburtstag زما د پیدایښت ورځ ergänzen Sie وای تکمیل کوي تاسو دی possessive article په یعنی دغه په ملکی ارټیکلونو باندې چې کوي تکمیل کوي دا کوم خانه خالیان تاسو ګورئ سیده راځي په شریک یالو دوستانو اول راځو دلته An meinem Geburtstag fahre ich immer nach Hamburg. وای زه په خپل an meinem Geburtstag وای زه په خپل پیدایښت ورځ باندې fahre ich زمزه چیرته immer همیش nach Hamburg ته زما اوس دلته باید شی راسي سو چیرته څنګه وای چې زه خپل فامیل خواته زم دلته څنګه وای چې د خپل فامیل خپل ته چی راځي څنګه وای زما فامیل دلته باید چی راسي ګوره فامیل دلته چیرې دی فامیل د خزینه دلته باید چی راسي
کوم ملکی ارټیکل راسي دلته باید آفرین یو څو نفر صحیح لیکلی دلته باید راسي ماینر موږ ویلي وو که نه ماینر څه ماینر فامیلیا څه ماینر ښځینه لپاره ماینر راته په ډاټیف کې که نه ځکه سو چې ده له ډاټیف ده نو دلته ماینر فامیلیا صحیح ده زم که نه دلته ماینر فامیلیا اوس څنګه وایي چې زما ورور ګوره دا په نومینټیف کې څنګه وایي زما ورور دلته باید څه راسي زما ورور ټام وایي زما ورور ټام چې ده دلته زما ته باید څه راسي mein Bruder Tom وایي زما ورور ټام چې ده wohnt اوسیږي چیرته mit وایي د هغې ګوره موږ ویلې ټام چې څو نارینه لپاره ځان راځي که یا راځي څوک ویلی سي وایي هغه د خپلې ښځې سره اوسیږي نو څنګه دلته اوس د دغه ټام لپاره موږ باید شی راوړو دلته ځاین راوړو اوس دا ځاین چې د ښځینه لپاره په ډاټیف کې په چی بدلیږي ځکه مت راغی مت د څه ده دلته ډاټیف ده مت دلته باید څه راسي مت ځان خو راځي خو نه د هغې یعنی خپلې ښځې سره زاینر راځي دلته څه راځي زاینر ځکه ولې زاینر راځي ځکه دغه ډاټیف کې ښځینه دغه فراو په چی شي بدلیږي زاین په چی بدلیږي زاینر باندې بدلیږي موږ ویلې نارینه لپاره همیشه زاین راځي که وایي د ټام چې ده چې چا سره اوسي خپلې ښځې سره ګوره زاینر ګوره ټام لپاره خو زاین راوړو خو چې ښځینه سي بیا زاین په چی بدلیږي زاینر باندې بدلیږي په ډاټیف کې په چی بدلیږي زاینر بدلیږي زاینر فراو دوریس im Haus وایي د خپلې ښځې سره چیرته دوریس سره اوسیږي په چیرته im Haus په کور کې د چا په کور کې د هغوی یعنی د هغوی مور د هغوی د مور پلار په کور کې اوس دلته د هغوی کې څه راځي څه باید دلته راسي د هغوی لپاره باید دلته څه راسي کوم ملکي ارټیکل راسي څوک یې ویلی سي کمنټ وکوئ کمنټ د هغوی مور پلار سره څوک یې راسي دلته څه راځي ایغن څه راځي ایغن Eltern ګوره په وړو کې حرف باندې ایغن Eltern د هغوی مور پلار په کور کې اوسیږي صحیح ده دلته ایغن راځي اویغن نه راځي دلته ایغن راځي صحیح ده ایغن Eltern اوس راځو دلته ټام hat Zweillinge وایي ټام چې د دوګانۍ لري څه شی فن اون لیویني دا نومونه هم سخت دي لیویني فن او لیویني چې دي وایي دوه دوګانۍ لري لیویني لیپت وایي لیویني چې ده لیپت مینه لري څنګه وایي ګوره دا ښځینه ده که نه ښځینه لپاره موږ ویل اوس لیویني ښځینه نوم شو نو داسې ته وایي مینه لري د خپل ورور سره څنګه وایي چې د هغه ورور سره څنګه دلته ای خو راځي ښځینه لپاره لیویني سو اوس دلته د بغو د نارینه لپاره ای په څه رقم ویل کېږي لیویني لیپت ihren Bruder sehr چه ګوره فن اون لیویني بیا وایي لیویني لیپت ihren Bruder sehr چه ihren Bruder sehr دلته ihren څه دا چا څه لیکلی auch او همدارنګه فن چې د مګ خوښیږي څوک seine چه راځي seine Schwester sehr gerne und beide او دواړه کینده ماشومان lieben مینه لري چا سره ihre یعنی د هغوی هغه د نیاو نیکه سره groß Eltern نیاو نیکه مطلب ihre Eltern د هغوی نیاو نیکه سره اوس راځي لاندې هغه ته پاراګراف ماین دلته اوس ماین راځي که چی راځي دا په ماینه باندې اړوي ځکه ماین ته لیکلی ماینه ماین په چی اړوي meine Schwester Katharina وایي زما خور کاترینا چې ده liebt auch وایي اوسیږي همچنان چیرته
ګوره دا یو لیپ ته دا مینه درلودل او دا لیپ ته او لیپ فرق دا ده چې دا مینه درلودل او دا چې دا اوسېدل دي دې ته باید ډېر فرق لیپ اوسېږي او همدارنګه ان هامبورګ په هامبورګ کې wir feiern او موږ تجلیلوو alle zusammen ټول یو ځای دلته اوس ماین راځي ماینه راځي چې راځي څوک ویلی سي ماینن راځي چې راځي ماین په چی بدلیږي alle zusammen meinen Geburtstag ځکه اکوزیټیو meinen Geburtstag صحیح ده اوس بای راغی ګوره bei unseren Eltern ګوره جمع ده bei unseren د خپلو چې مور او پلار سره اوس کاترینا kommt immer mit وای کاترینا راځي همیشه د خپل اوس دلته چې راځي موږ ویلې کاترینا ښځینه سو همیش یې باید په نظر کې ونیسو اوس فغون چې د نارینه ده نو په داتیف کې یې په چی بدلیږي ihrem چې ihrem Freund عمر وای عمر سره راځي und sein ګوره دلته بیا ښځینه ده sein په چی بدلیږي زاینر باندې بدلیږي ځکه په داتیف کې په زاینر باندې زاینر توخته انا او د خپل لور انا سره راځي unsere دلته باید unsere راځي ګوره unsere Eltern finden wunderschön صحیح ده وای زمونږ مور پلار چې دغه صحنه چې وونده وای دا شی ورته ډېر ښه ښکاري wunderschön when کله چې کوم وخت ورته ښه ښکاري یعنی ډېر ورته په زړه پورې او دلچسپه when کله چې د هغې ماشومان چې شی د هغه سره وي د هغوی سره وي چې کله چې د هغوی ماشومان د هغوی سره وي wenn ihre Kinder alle bei ihnen sind صحیح ده ich bekomme von وای منګه ترلاسه کوو von د زمنګ خور اوس زمنګ چې meinen Geschwister Geschwister چې وای خويندې ورونو ته Geschwistern وای meinen Geschwistern زمنګ د خويندې او ورونو خويندې ورونو ته په جرمني ژبه کې Geschwistern وای صحیح ده ورور ته خو Bruder وای خور ته Schwester وای او ورور او خور ته Geschwister وای ja ورور او خور ورونو او خويندو ته Geschwistern immer viele Geschenke وای زه د خپل ورونو او خويندو له طرفه چې شي همیشه ډېرې ډالېګانې یا Geschenke تحفې und او همدارنګه ihre Kinder د هغوی ماشومان چې دي malen mir immer schöne Bild وای هغوی ماشومان چې دي ماته ښایسته عکسونه چې کوي رسموي راته یو ځل بیا درته وایم دوستانو که دا اوس چا حل کړی فکر وکړي چې اڅوای ته کامیاب سي اڅوای نیوو لري که چا نه حل کړی فکر وکړي چې اڅوای نسي اخیستلی اڅوای کې نسي کامیابېدلی صحیح ده اوس زه بیا درته وایم یا درته وایم تاسو په یاد زده کړئ صحیح ده meinem Geburtstag fahre ich an meinem Geburtstag fahre ich immer nach Hamburg zu meiner Familie. Mein Bruder Tom wohnt mit seiner Frau Doris im Haus von ihren Eltern. Tom hat zwei Zwillinge, Finn und Livine. Livni liebte ihren Bruder sehr. Auch Finn mag seine Schwester sehr gern und beide Kinder lieben ihre Großeltern. دلته ګورې دې په ځای ګوره تنه meine Schwester Katharina lebt auch in Hamburg. Wir feiern alle zusammen meinen Geburtstag. Da نه دې په ځای به چې راځي دا راځي meinen Geburtstag bei unseren Eltern. Katharina kommt immer mit ihrem Freund Omar und seiner Tochter Anna.
دا sein باندې پکې نه دا sein په چی باندې لګي seiner باندې وي seiner Tochter Anna. Unsere Eltern finden es wunderbar, wenn ihre Kinder alle bei ihnen sind. Ich bekomme von meinen Geschwistern immer viele Geschenke und ihre Kinder malen mir immer schöne Bilder. دا و دوستانو د نن ورځې درس کوشش وکړئ دا ویډیو بار بار وګورئ دا 19 درس او تاسو باید 18 تیر درسونه مو ګورئ چې 19 درس که چیرته تیر درسونه نه کتلی دا درته لږ سخته کیږي نو ما ته مخکې ویل چې یوټیوب حتما یوټیوب ته ورسئ یوټیوب کې ټول درسونه شته دي دا 19 درسونه